راځه ستا استاد هم په ځای ده. استاد مهربان اجازه ده؟ سلام السلام علیکم. السلام علیکم استاد محترم جوړې په خیر. خیرت ده سراری ده خیرت ده. ملک صاحب خیر راست ښه یاست انشاءالله؟ په خیر اوسې استاد محترمه. استاد محترمه وخت مو ډېر نه نیسو، د تاسې وخت خو دقیقه په دقیقه شمار ده. عجب خان یا عجب ګل موږ ورته وایو، عجب ګل د ما زوی ده. نو دی ماشاءالله له مکتبه فارغ سو او بیا یې کانکور امتحان ورکاوه. امتحان یې ورکړو خو هغه د ما په خوښه پوهنځۍ ته کامیاب نه سو. زه له دې طب سره هسې علاقه ډېره لرمه، په دې خاطر باندې چې په طب کې پیسې دي، په طب کې روپۍ دي، په طب کې دنیا ده. نو په دې خاطر باندې مې عجب ګل هم مجبوره کړو چې یا به یې نه وایې تر دې پوهنتون تېر سه او یا که وایې نو دغه طب پوهنځی ووایه. ځکه استاد محترمه استاد د پوهنتون استاد ده او د موږ ویاړ ده، د موږ افتخار ده. دی ماشاءالله ماستري تر دکتورا پورې زده کړې لري، د موږ ویاړ ده. نو ما وویل چې استاد محترم په طب کې نن سبا دومره روپۍ دي چې له جایدو وتلي، لاندې معاینه خانه او پورته معاینه خانه، لاندې دواخانه. دلته ورته نسخې ته پښه ونیسه چې څه در زده کېدو هغه ورته لیکه، لاندې مجبوره ده له هغې دواخانې به یې راخلي. دلته روپۍ په فیس کې یو ډاکټر 300 افغانۍ فیس اخلي او د ورځې 120 نفره ګوري. 120 ضرب دې 300 وکړه، د ورځې 10,000 افغانۍ راځي. دغه عاید وګوره، د لاندې د دواخانې ګټه وګوره، د لابراتوار ګټه وګوره، د دغه نور معاینات خو 100 رقمه یې ورته لیکي. نو ده ته مې وویل چې له طب پوهنځۍ ما سوا بل شی به نه وایي. دار ته راغلو د یوې مشورې په خاطر، د یو مصلحت په خاطر چې ده ته مشوره وایي. ملک صاحب کورم ودان ښه راغلاست. عجب خان خو چې ستا زوی دی زما وراره ده، خدای دې کامیابه لري، خدای دې د لوړو زده کړو توفیق ورته ورکړي. ملک صاحب دا چې له عجب خان نه پوښتنه شوې ده نه ده شوې چې آیا دی طب سره علاقه لري که نه لري؟ مهمه دا ده چې د محصل هغه علاقه په نظر کې ونیول شي. که چېرته محصل علاقه له درس سره له هغه پوهنځۍ سره ونه لري، فکر نه کوم چې بیا دې په سر ورسوي. په دې خاطر چې اوس تا مخکې ټول حسابونه راته راکړو ملک صاحب، پیسې هم باید په نظر کې ونه نیسو. که چېرته موږ تاسو پیسې په نظر کې ونیسو او د محصل علاقه په نظر کې ونه نیسو، نو دا ده چې ټولنې ته به مو خیانت کړی وي. د مثال په ډول که چېرته عجب خان له یوې بلې پوهنځۍ سره علاقه ولري او ته جبرا ورباندې طب ووایې، نو دا خو د طب په حق کې ظلم دی ملک صاحب. نو ته ولې داسې کوې؟ باید یوه پوښتنه ورنه وشي په دې. دا خو ما پوښتنې ته نه ده پرېښی، دومره واک مې نه ده ورکړی، دومره مخه نه ورکومه، دومره صلاحیت مې نه ده ورکړی. زه چې په ټول قوم باندې ملکي کوم، نو په خپل زوی باندې څنګه ونه کړمه؟ په خپل زوی به څنګه نسم کولی؟ نو دی وایي چې زه حقوق وایم، زه ژورنالیزم وایم، دا دوه د ما د خوښې پوهنځۍ دي. زه ورته وایم چې د ما خبره ومنه، طب ووایه، پیسې ګوټ کې. ملک صاحب نو که بیا چې ته د باندې طب ووایې او ته پیسې ترلاسه کړې او بل کس هغه ناروغ چې ده ته ورځي او بیا پیسې په ډبل ورنه اخلي او بیا د هغه کس ژوند له مرګ سره مخامخ وي، نو دا به زما او ستا وجدان څنګه قبول کړي ملک صاحب؟ نو ولې خو هغه دې خدای دې سم ووایي، که نه مثبت دې ووایي، ټینګ دې ووایي، ښه دې ووایي. ښه په هر صورت علاقه باندې درس ویل کېږي. که دی له طب سره علاقه ولري، زه مطمئنه یم چې بیا به ښه ډاکټر ورنه جوړ شي. او که له طب سره علاقه نه وي، فکر نه کوم 5 کاله طب ده، 2 کاله سټاج دوره ده، 4 کاله تخصص ده، چې شي 11 کاله. 11 کاله وروسته بیا هم که دی په صحیح ډول متخصص ډاکټر ونه اوسي، د خلکو سمه درملنه یعنې د تاسې څنګه نظر ده، د تاسې څنګه خوښه ده؟
اول باید له عجب خان نه پوښتنه وشي چې کومه پوهنځۍ وایي ښه خو زه وایم په دې ټیپ کې سختې پیسې دي په دې ټیپ کې داسې پیسې دي چې څونه وغواړې صاحب پیسې مهمې نه دي تاسو د منطقې د سیمې ملک یاست شکر الحمدلله اقتصاد مو ښه دی داسې خو زه په خپله پوهېږم چې که څوک یې سم ونه وایي د مخ په کلي کې یو ځوان دله دغه پانتونه فارغ شوی و هسې هوایي فارغ شوی و خو 2-3 نفره یې مړه کړو په قتل یې ورسول خو زه پوهېږم ښه خو ته اوس له ده چې نظر واخله ده ته قناعت ورکړه استاد ټیپ رښتیا هم یو ښه پوهنځی دی ډېرې هڅې ډېر دغه ته اړتیا لري خو ما خپل زړه چې راته وایي له ټیپ سره مې هېڅ علاقه نشته نو 7 کاله به په ما باندې ډېره سخته یې ډېره سختۍ سره به زه روپۍ د ما مطلب دا ده پیسې پیدا کېږي خو چې بیا هم د تاسې خوښه ده استاد نور د تاسې وخت نه نیسو تاسې ته د تاسې نظر ته راغلی وم تاسې مشورې ته راغلی وم کور دې ودان چې موږ ته مو په درنه سترګه وکتل او د مشورې وړ مو وبللی پیسې مهمې نه دي د انسان ژوند مهمه ده او دا دې ډېره ښه خبر وکړه په دا یوه خبر دې واخیستم نور دې د ما وخت نه نیسمه تاسې په اجازه ډېره مننه بس په دې خبر دې واخیستم خدای په امان استاد ښې خبرې وکړې استاد ما ته قناعت راکړو راځه چې څنګه دې مو خوښه یې کوم پوهنځی په خپله علاقه باندې ویلی چې هغه استاد ډېرې ښې خبرې وکړې د استاد په خبرو مې کوپړۍ خلاصه سوه سر مې خلاص شو مننه